السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د حماسي کاروان د ګروپ ټولو ملګرو الله پاک مروغ جوړ لره، الله مو حافظ و ناصر سه. یو ورور له جرمني نه پوښتنه کړې ده. د ورور پوښتنه داسې ده چې د ښځو دپاره د عصري تعلیم د قرآن او د حدیث په رڼا کې څرنګه ده. نو محترم وروره، اصل کې د شرع قانون دا ده چې انسانان کم علم ته ضرورت ولري، نو انسانانو باندې د هغه علم فرض ده. محترمه، بیا بم یو حدیث درته ووایم وروره. عروه ابن زبیر رضی الله عنه دا تابعی و، د عایشې رضی الله عنها خوریی و. عایشې رضی الله عنها ته وایي انی لاتفکر فی امرک فاعجبو، وی زه کله فکر کوم د تا په امر کې و بیا تعجب کومه. اجدو کې من افقه الناس، په دې فکر کوم چې ته په خلکو کې یوه لویه عالمه یې. ځان سره داسې فکر راوغورځېږي چې دومره لویه عالمه ده، بیا وایم خود به لویه عالمه وي. د دې خاوند چې و رسول صلی الله علیه وسلم و، او د ابوبکر رضی الله عنه لور وله. د رسول الله ښځه وه، د ابوبکر صدیق رضی الله عنه لور وله، نو خود به لویه عالمه وي په دین کې. بیا وای تعجب کوم و اجدو کې عالمة بایام العرب و انصابها و اشعارها. بیا وایم ښه، بیا په د عربو د تاریخ په اړه ولې ډیر معلومات لري، او د عربو د قومونو د نسبونو په اړه ولې ډیر معلومات لري، او د شعرونو د عربو په اړه ډیر معلومات ولې لري، چې دا هم یو له لویو علومو نه دي. محترمه عایشه رضی الله عنها یوه له لویو شاعرو نه وله. من حلم دح علامه ابن سید الناس یو کتاب جوړ کړی، صحابه چې شعرا دي هغه یې پکې راجمع کړي. نو عایشه رضی الله عنها یو له لویو شاعرانو نه وه، له هغو صحابو نه وه چې الله پاک ورته علم د شعر ورکړی و. نو په ایامو د عربو باندې او په انصابو په اشعارو علم لري. بیا وایم وما یمنعها، نو له دینه خود به زده وي داوم. و ابوها علامة قریش، ځکه پلاری چې یو له لویو علامهګانو د قریش نو. خو دا خبره مې وای بیا ډیر تعجب کې اچي، یعنی دا دوه مخکینی تعجب چې وکم، خو بیا وایم تعجب می ختمیږي په یو صورت کې چې د رسول الله ښځه ده او د ابوبکر لور ده. دا دویم حالت کې ویم چې پلار یو له لویو مشرانو د قریشو نو خود به تاریخ او د اشعارو د عربو په اړه معلومات درلود. خو یوه خبره مې تعجب کې اچي چې د هغې جواب تا نه غواړم، او هغه جواب ما سره نسته ده، ځان ته قناعت نسم پې ورکولی. ولکن انما اعجبو، تعجب کوم ان وجدتک عالمة بالطب، ما ته پیدا کړلې چې الله یوه لویه عالمه په طب باندې م ګرځولي، د علم د ډاکټري یا د علم طب الله تا ته لوی علم درکړی. فمن اینا، دا لکه مسو. فاخذت بیدي، وی زی له لاسه ونیولمه. او د هغه په روایت کې راځي د مسند د امام احمد ابن حنبل، وی د ما په دې وګه باندې عایشې رضی الله عنها داسې وار راکړه، ځکه دی خوریی و. وقالت یا عریه، عریه یعنی عروه، ان رسول صلی الله علیه وسلم کثر من اسقامه، نبی علیہ السلام به ډیر مریضېده. فکان الاطباء العرب والعجم ینعتون له، ډاکټرانو د عربو د عجمو به نبی علیہ السلام ته ویلي دا شی وخوره دا شی وخوره. فتعلمت ذلك ما د علم طب د دې وجې نه زده کړی ده. دا حدیث محترمه په مسند د امام احمد ابن حنبل رحمه الله کې ده، او مسند د امام احمد ابن حنبل رحمه الله 15,013 لمبر حدیث ته او صحیح حدیث ته. دا حدیث محترمه علامه امام طبرانی په معجم الاوسط کې راوړی 6,016 نمبر حدیث ته. دا حدیث محترمه په مسند په علامه نور الدین الهیتمی شافعی رحمه الله په مجموع الزوائد کې راوړی 2 9 جول 284 صفحه ده.
او د اسلامی امت لوی عالم علامه بدرالدین محمد ابن عبد الله الزرکشی الشافعی رحمه الله یو کتاب جوړ کړی دا الاجابه فيما استدركته العائشه على الصحابه. په دې کتاب کې لیکلي الثانیه والعشرون د عائشه رضی الله عنها خصوصیتونه کم یو دي. دویستم خصوصیت دا دا کانت اکثرهن علما. الله عز وجل یو د هغو ښځو نه وه چې الله پاک دې ته ډېر علم ورکړی. نو محترمه وروره اوس د عایشې رضی الله عنها چې علم طب زده کړی و دا یو، نو دا خو تقریبا هغه زمانه کې طب اوس دلته نورو علومو ته هم بعضې ضرورتونه شته ده، دا یو محترمه. او بل دا دا اجدو کې عالمة بأیام العرب وانصابها واشعارها، علم د انصاب او علم د تاریخ او علم د شعر، دا درې واړه بیل بیل علوم دي. ایام د عرب، نسبونه، علم د انصاب او علم د ایامو د عرب او علم د اشعارو، دا مستقل علمونه دي. نو الله عز وجل دا ورته زده کړي ول. الاجابه فيما استدركته العائشه على الصحابه، اته 50 صفحه کې په دې باندې بحث کوي وروره. الله دې وکړي چې اروا د غلیل راغلی وي، الله پاک یعنی تګی موړ سوی وي، الله دې جوړ لره وروره کامیاب اوسه.